نن به انشاءالله کوما باندې خبرې کوو. کوما موږ څو قسمه تعریف کولی شو. کوما یو هغه حالت دی چې ناروغ پکې په مکمل ډول باندې نه را بیداریږي، البته د یو سټیمولی سره سره که مونږ ناروغ ته تنبیه وارده کو، سټیمولی سره هم ناروغ اراوز کېږي نه، بیداریږي نه. ناروغ د خوبه یا د غیر شعوري حالت څخه راوځي نه، بیداریږي نه، حتی د چی سره؟ د یو سټیمولی سره، تنبیه سره. کله کله داسې وي چې کوما هغه حالت دی چې ناروغ پکې د یو ایکسټرنل سټیمولی له کبله نه را بیداریږي، خو کله کله ورسره انټرنل سټیمولی وي هغه هم پکې اثر نه کوي. یوازې کېدای شي ریفلیکسونه موجود وي، داخلي ریفلیکسونه ناروغ ولري، ریفلیکسونه شاید موجود وي، خو دا چې تاسو سره خبرې وکړي، کانشیس وي، ستا خبر ته ځواب وي، دا درته نه کوي. خپل ټوله که نه ټولوي، لاس جګ که لاس نه جګوي، سترګې خلاصې که نه خلاصوي. نو کوما از ا سټیټ، هغه حالت دی complete behavior unresponsiveness to an external stimuli is a state of complete behavioral unresponsiveness to an external stimuli. دې ته کوما وایي. It is a state of complete behavioral unresponsiveness to an external stimuli. بهر نه ته یو سټیمولی وارد، یو تنبیه وارد، او د تنبیه ته یا د سټیمولی ته ناروغ ریسپانس نه ورکوي. داسې یو سټیټ دی. دې سټیټ ته موږ څه وایو؟ کوما ورته وایو. معنا ناروغ شعور، مکمل شعور د لاسه ورکړی وي. یا کله وایي چې دا د ایکسټرنل اور انټرنل سټیمولی وي، داخلي کم سټیمولی یا خارجي سټیمولی وي، دې ته ریسپانس نه ورکوي، خو یوازې ریفلیکسونه موجود وي. کېدای شي ریفلیکسونه موجود وي، ځینې وخت کله کله ریفلیکسونه موجود نه وي، چې هغه به که بیخي ریفلیکسونه ختم شي، معدوم شي، بیا موږ برینډډ ورته وایو. چې موږ تاسو به بیا د کوما په اخره کې لږ په برینډډ باندې موږ غږیږو چې برینډډ څه ته وایي. ښه، څه پکار دي؟ کمپلیټ کنکرنٹ evaluation and treatment. او بیا کله کله وایي چې and expeditiously treatment. دی معنا څه ده؟ دا هر کتاب چې راواخلې درته وایي چې کنکرنټلی ایوالویشن اینډ ټریټمنټ، همزمان د ناروغ ارزونه او تداوي به کې، او ایکسپیډیشسلی څه معنا؟ په عجله سره به کې دا کار، په ګړندیتوب به کې، په تیزۍ سره به کې، په عجله به دا کار کې، یعنی په دې کې به ځنډ نه کې. کوما ناروغ درته راغی، ته به هم ناروغ ایوالویټ کې او هم به عاجل تداوي پلان نیسي چې اول باید څه وکړي ناروغ سره، کم شیان وکړي، کم شیان وکړي. ځکه که چېرته وایي تاسو دې کې وروستوالی وکړئ، دې کې ډیلی وکړئ، نو کېدای شي د ډیلی د ایریورسیبل برین ډیمیج سبب شي. ایریورسیبل برین ډیمیج سبب شي. که تاسو په دې کې ډیلی کوئ، تاسو د دې تداوی کې درملنه کې او ایوالویشن کې وروسته والی وکړئ،
نو دا وروستوالی یا دا ځنډ د چی سبب کیدای شي د ایریورسیبل برین ډیمیج سبب کیدای شي نو په دې خاطر باندې د کوما ناروغ په ایوالویشن او منیجمنټ کې ورته دا وایي کې ګړندیتوب او عجله پکار ده خو داسې وایي چې داسې به هم نه ځي چې بیخي بې فکره لاړ شي کوما ناروغ چې منیج کې باید فکر لاجیکلی لاړ شي لاجیکلی ځکه کوما چې دا ملټیپل ایټیالوجیز لري مختلف اسباب لري مختلف اسباب یې ډېر زیات دي چې ناروغ کوما ته ځي او موسٹ ډس آرډر چې دا موسٹ یا ډېر زیات آفات چې هغه کوما ته ناروغ وړي موسٹ کامنلی هغه سینس ډس آرډرز دي سینس ډس آرډرز دي موسٹ کامنلی سینس ډس آرډرز د سینس آفات دي چې ناروغ کوما حالت ته وړي نو موږ وایو چې دلته ملټیپل ایټیالوجیز دي مختلف اسباب دي او ډېر اسباب دي دا ټول اسباب ناروغ کوم حالت ته وړي کوما حالت ته وړي اوس به په دې باندې بحث وکړو چې کوم شیان دي کوم اسباب دي کوم عوامل دي چې یو ناروغ کوما ته وړي کوم عوامل دي چې یو ناروغ کوما حالت ته وړي په هغه اسبابو او عواملو باندې بحث وکړو ګور یو وخت به دا خبره ډېره کېدله چې شاک څه ته وایي او کوما څه ته وایي او فرق د شاک او کوما څه دی اوس یو ناروغ به کوما کې به خو شاک کې به نه یو ناروغ به شاک کې کوما کې به نه شاک ناروغ کې شعور ولري خبرې در سره کوي خو شاک کې دی هایپوټنشن کې دی کول ایکسټریمیټیز کارډیوجینیک شاک کې در سره خبرې کوي صحیح ده چې الټرمنټل سټیټس به وي اریټیبل به وي اریټیبلیټي به لري تاسو ته ما ویلو چې انسیپالوپیتي ته ځي ډیو ټو ډیکریز پرفیوژن ټو د برین ته پرفیوژن کم شي ناروغ څنګه کېږي یا کنفیوز کېږي او یا انسیپالوپیتي ته ځي او تاسو پوهیږئ چې انسیپالوپیتي د کوم ځای نه شروع کېږي د کنفیوژن نه سټارټ کېږي او تر ډیپ کوما پورې 4 مرحلې لري انسیپالوپیتي کنفیوژن ड्राउजीनेस स्टोपोर कोमा نو دلته د شاک او د کوما ترمنځ واضح توپیر دی شاک ناروغ شعور لري کوما حالت کې ناروغ شعور نه لري حتی ایکسټرنل سټیمولیټر ریسپانس نه ورکوي نو اسباب د دې ملټیپل دي ایټیالوجیز یا اسباب د دې چې مختلف اسباب لري دا مختلف اسباب په هغې اسبابو کې یو کامن سبب چې دی هغه میټابولیک ډي ارینجمنټ اینڈ ډیفیوز ایټیالوجیز دي میټابولیک ډي ارینجمنټ یا میټابولیک ډسټربانسز میټابولیک آفات میټابولیک بې نظمیګانې میټابولیک تشوشات یا استقلابي تشوشات دا د سبب کېدای شي دا د کوما سبب کېدلی شي او په دې کې تاسو لیدلی شئ چې کېدای شي یو ناروغ دی هایپوترمیا هایپونټریمیا ولري یا هایپرنټریمیا ولري که ناروغ هایپونټریمیا ته لاړ شي او که هایپرنټریمیا ته لاړ شي دا کوما حالت تتلی شي ګوره کېدای شي د ناروغ د کوما علت یا هایپونټریمیا وي یا هایپرنټریمیا وي همدارنګه کېدای شي د یو ناروغ د کوما علت یا هایپرګلیسیمیا وي او یا هایپوګلیسیمیا وي اوس هایپوګلیسیمیا ناروغ کوما ته تلی شي که نشي تلی او هایپرګلیسیمیا تلی شي که نشي تلی کېدای شي د کوما ناروغ هایپوګلیسیمیا علت له وجې دغې تللی وي کوما ته او یا کېدای شي د هایپرګلیسیمیا له ګوره ډایبېټیک کیټواسیدوس کې ناروغ کوما ته ځي که نه ځي HHS کې هایپرګلیسیمیک هایپروسمولوسټیټ کې ځي که نه ځي او هایپوګلیسیمیا کې ځي که نه ځي نو کېدای شي یا هایپوګلیسیمیا وي او یا هایپرګلیسیمیا وي
هایپرکلسیمیا هایپرکلسیمیا د وجې نه ناروغ کېدای شي کومه حالت ته لاړ شي یا نور میټابولیک آفات دي یا ورته موږ تاسو انډوکراین آفات هم ویلی شو یو ناروغ دی هایپوتایرودیزم د هایپوتایرودیزم د وجې ناروغ کوما ته ځي که نه ځي ځي که نه مګزیډیما کوما هم نه ده ویلې مګزیډیما کوما یو ناروغ په کوما حالت ته ځي که نه یا هایپرتایرودیزم تایراید سټورم هم ویلی دی که نه تایراید کرایسس یې ورته وایي اوس هایپرتایرودیزم او هایپوتایرودیزم ناروغ دواړه کېدای شي ناروغ چیز ته لاړ شي کوما ته لاړ شي یا اکیوټ انټرویټنټ پورفایریا وجود کې د پورفایرین سویه لیول لوړ شي د پورفایرین سویه لوړه شي دا هم ناروغ کوما حالت ته وړی شي د دې د وجې ناروغ چېرته تللی شي کوما حالت ته ځکه چې دا ناروغ هیپاټیک انسیفالوپیتي ورکولی شي نو د هیپاټیک انسیفالوپیتي ناروغ چېرته ځي کوما ته تللی شي که نه ښه د دې نه علاوه هایپرټنسیو انسیفالوپیتي اوس که د یو چا فشار دومره جګ شي چې هغه اکسلریټډ سټیج نه پسې واوړي هایپرټنسیو انسیفالوپیتي دا د هایپرټنسیو ایمرجنسي یو شکل دی که نه هایپرټنسیو انسیفالوپیتي هایپاکسیا اوس چې اکسیجن کم شي ناروغ شعور خرابېږي که نه خرابېږي یا هایپرکاربیا کاربن ډای اکساید لیول ډېر لوړ شي شعور خرابېږي ورسره که نه د ناروغ شعور ورسره څه کېږي دا ورسره خرابېږي که تاسو کلینیک وګورئ یو پکې دا وایي چې الټر مینټل سټیټس فرام کنفیوژن ټو ډیپ کوما شعوري حالت خرابېږي د کنفیوژن نه د خوبجن حالت نه واخله تر ډیپ کوما پورې ټول پکې راتلی شي بل کېدای شي یو ناروغ دی اوږده وخت دپاره په هایپوټنشن کې پاتې شوی دی اوږده وخت دپاره په هایپوټنشن او شاک کې پاتې شوی دی کله چې د اوږده وخت دپاره یو ناروغ په هایپوټنشن او شاک کې پاتې شي سیریبرل اسکیمیا ورکوي سیریبرل اسکیمیا لکه هغې ته موږ تاسو ویلی شو ګلوبل cerebral ischemia due to prolonged hypotension اوږده مهال د پاره یو ناروغ هایپوټنشن کې پاتې کېږي نو برین ته خو پرفیوژن نشته که نه کم شوی دی نو حتما سیریبرل انفارکشن رامنځته کېږي سیریبرل اسکیمیا رامنځته کېږي او د هغه اسکیمیا لکه موږ له اوس ناروغان راځي موږ تاسو ته او دا کیسونه موږ ډېر کتلي دي هایپوکسیک اسکیمیک انسیفالوپیتي چې ورته وایي هایپوکسیک اسکیمیک انسیفالوپیتي HIE نور آفات چې هغه انسیفالوپیتي ورکوي یا مثلا منټل سټیټس خرابېږي پکې شعوري حالت پکې خرابېږي یا ناروغ کوما ته وړي هغه انتانات دي انفیکشنز دي انفیکشنز لکه یو مثال دی میننجایټس اوس تاسو به کتلي اکیوټ بکټیریل میننجایټس ناروغان به تاسو ته راغلي یا به وګورئ بیا د دې یو نښه دا ده چې د به شعور دی کې خراب شوی فیور headache confusion with leukocytosis fever headache
کنفیوژن یا الټر منټل سټیټس ویت لیوکوسایټوزس موږ ډېر فکر شته کوو اکیوټ بکټیریل میننجایټس موږ میننجایټس ته فکر کوو شعور خراب شو که نه یا مثلا انسیفالایټس موږ ته راغلي انسیفالایټس کې ډېری ناروغان راغلي دي وایرل انسیفالایټس کې اکیوټ وایرل انسیفالایټس کې ناروغ باندې سیزر راځي کنولجن یې راځي شعور ورسره خراب وي یا ناروغ درته راشي سپسس کې سپسس کې خو موږ تاسو ویلو چې شعور خرابېږي یا سیستمیک انفیکشن دی سیستمیک انتان دی او دا سیستمیک انتان یا انفیکشن چیشته سپریډ شو سپریډ ټو سینس انتان خو دی په سیستمیک دوران کې دی یا نیمونیا د وجې یا د یوټیای د وجې یا د سانوزایټس د وجې نه انتان چیرته دی انتان خو په سیستم کې دی د بدن په یو برخه کې دی خو دا انتان د وینې په واسطه باندې سینس ته لاړه نو ما تاسو ته مخکې ویل چې د الټر منټل سټیټس ډېر عام علت چې دی هغه سینس ډسارډرز دي او دلته هم چې یو ناروغ شعور د لاسه ورکوي سینس اخته کېږي کله کله موږ تاسو میزل ناروغان ګورو میزل ګورو یو وایرسي انتان دی انتان دی که نه میزل دی شری دی او د هغې یو کمپلیکیشن څه دی انسیفالایټس وایرل انسیفالایټس ورکوي خطرناک کمپلیکیشن هم دی اکثره ماشومان ترې نه هم راوځي چې کله شعور د لاسه ورکړي موږ یو ځای کمپلیکیشن یې ورک وایرل انسیفالایټس حتی ممپس کې کله کله څه کېږي دریم شی چې هغه ناروغ پکې شعور د لاسه ورکوي ډرګس ټاکسین اینډ پویزن دي drugs, toxins and poisoning. Poison. دواګانې کله ځینې دواګانې خپله شعور خرابوي او کله د دواګانو سایډ افیکټ شعور خرابوي مثلا موږ تاسو سیډیټیو ورکوو سیډیټیو دواګانې آرام دپاره دواګانې موږ استعمالوو هغه چې د اوور ډوسیج شي څوک 4 ګولې وخوري څوک بس پاکټ وخوري شعور خرابېږي ورسره بینزوډازیپین انټي سایکوټیک دواګانې نارکوټکس تاسو به کتلي تراماډال ګوره دا سیمي سینتھیټک نارکوټکس دي تراماډال دا ځینې ناروغانو شعور خرابوي زموږ یو ملګری ډاکټر صاحب دی هغه وایي چې یو مرضي انکانسیس سټیټ کې راوړه شعور یې خراب او چې ګورو تراماډال پاکټ یې ورسره راوړه چې دغه ګولې خوړلې وایي ما مې سته نیلوګزان ورکړل نیلوګزان مې چې ورکړه مریض راویښ شو نو مقصد دا دی چې سیډیټیو یې اخیستي نارکوټکس یې اخیستي ځینې خلک به تاسو کتلي هغه ډرګ مس ابیوز دي ډرګ ابیوز چې ورته وایي په غلط شکل باندې لکه دا هیروین والا کله داسې کېږي چې یو دوا یو څوک استعمالوي او دفعتن یې بندوي وډرال ابسټیننس چې ورته وایي ابسټیننس سینډروم یو دوا استعمالي چې پرې کومه حالت ته لاړ شي لکه مثال تاسو ګورئ سټیراయిډ دی اډرینل کرایسس
کله ټاکسین وي انهال شي د یو چا په واسطه انهالیشن ټاکسین ځینې زهریله مواد هغه د انسان په واسطه باندې انهالیشن صورت ونیسي هغه څه ناروغ ورسره شعور د لاسه ورکړي تاسو به داسې موردلی چې کله کله انهالیشنل ځینې سیډیټیو پیدا کېږي دغه مجرمین چې استعمالوي خلکو ته ور دغه کوي بوی کوي او سپری کوي هغه هېڅ ته شعور د لاسه ورکوي ډېر وخت به درته ناروغ راوړي خصوصا دا بوډاګان به ډېر راوړي دا غریبانان چې څوک ګیر کې هلته وګوري چېرته یا پیسې ماته یا ورسره پیسې وګوري بس یا پې جوس وڅکي کاکا والا ګرمي ده د جوس وڅکه بس هغه خو سپین ږیری سړی زه خو زړی را باندې خوږ شو هغه چې جوس وڅکي نور سړی ورپسې چېر ځای کې راچپه شو بس جبې خالي کړي دین علاوه انبرن ایرر آف میټابولیزم دا یو تعداد آفات دي انبرن ایرر آف میټابولیزم پروټین په مالیکول کې څه ساختماني او مالیکولر او سټرکچرل او آفات رامنځته کېږي او دا انهیریټډ شکل باندې انتقالېږي په ارثي شکل باندې ځینې ناروغۍ دي چې هغه انتقالېږي انبرن ایرر آف میټابولیزم ورته وایي دا هم د شعور د زیات سبب کېدی شي نیوټریشنل اسباب نیوټریشنل هغه اسباب چې د غذایي فقدان له کبله رامنځته کېږي نیوټریشنل ډیفیشنسیز به ورته ووایو لکه د دې یو مثال په خپله تیامین ډیفیشنسي ده تیامین فقدان دی ویټامین بی یک تیامین ډیفیشنسي دا هغه الکولستانو کې ډېر زیات رامنځته کېږي څوک چې مزمن شکل باندې الکول استعمالوي په هغو کې تیامین ډیفیشنسي رامنځته کېږي دوی آخره کې لیونیان کېږي شعور هم د لاسه ورکوي ورنک انسیفالوپیتي چې ورته وایي ورنک انسیفالوپیتي ورکوي نو د هغې له کبله دا خلک څه کوي شعوري خرابېږي کله کله سیزر وي سیزر په ناروغ باندې کنولجنې راځي په ناروغ باندې کنولجنې راځي چې زیاتره وخت یې سب کلینیکل سیزر وي لکه مثلا ځینې وخت ناروغ چې د اپیلیپسي ولري اپیلیپسي چې د ګرینډ ماډل او پیټټ مالا او پارشل او مختلف قسمونه لري داسې وخت هم راغلی چې دا ځینې اپیلیپسي ناروغان په روانه کې روان یو ناڅاپه سترګو رپا شروع کې اسمان داسې ګوري او رپېږي یو څو سیکنډو دپاره موږ له به استادانو ویلی وایي د دې خلکو مرګ سر د موټر وهلو د وجې دا چې په سړک تېرېږي هم دا سړک منځ کې ورباندې دغه راشي هلته موټر راشي درس به وایي سیزرز هیډ ټراما اوس یو ناروغ دی هغه هیډ ټراما ولیدله د سر تردیدي ولیده هیډ ټراما سره شعور خرابېږي که نه خرابېږي خرابېږي که نه ګوره نن سبا کامن سبب دی دلته موږ چې اکثر ناروغان راځي هیډ ټراما د وجه انکانشس سټیټ کې راځي یا مثلا واسکولر آفات وي واسکولر لکه مثلا موږ تاسو مخکې یو اوري موږ کړله لکه هیموراجیک سټروک یا اسکیمیک سټروک
سټروک ناروغ شعور لري زیاتره وخت شعور د لاسه ورکوي خصوصا چې کله سډنلی وي دفعتن شعور د لاسه ورکوي دې کې به تاسو وایي د هیډک تاریخچه ناروغ وګورئ ناروغ به مخکې نه د سردرد تاریخچه لري او ډس شعور به د لاسه ورکوي تاسو هیموریجک سټروک ته فکر وکړئ اسکیمیک سټروک په دواړو حالاتو کې ناروغ شعور د لاسه ورکوي کله د دماغ په ساختمان کې ستونزه راشي سټرکچر کې لکه مثلا یو مثال هایدروسیفالوس دی یو ناڅاپه هایدروسیفالوس راشي او انټرا سریبرل پریشر زیات شي سټرکچر کې ابنارملټي وي لکه یو مثال هایدروسیفالوس دی هایدروسیفالوس کله کله دماغ کې ټیومر وي برین ټیومر ناروغ ورسره شعور د لاسه ورکوي ډیو ټو ماس افیکټ په هایدروسیفالوس کې ماس افیکټ کېدای شي ناروغ شعور د لاسه ورکوي کله سیستمیک ارګان فیلیر وي سیستمیک ارګان فیلیر یا عضو فیل شي د هغې د وجې ناروغ کوما ته ځي لکه مثال هیپاټیک فیلیر اور رینل فیلیر دی هیپاټیک فیلیر اور رینل فیلیر اوس یوریمیک انسیفالوپیتي موږ تاسو ویل لکه نه یوریمیک انسیفالوپیتي کې څه رامنځته کېږي شعور ضایع کېږي که نه ضایع کېږي یا هیپاټیک انسیفالوپیتي کې شعور ضایع کېږي که نه ضایع کېږي شعور ضایع کېږي که نه ما مخکې ویل چې انسیفالوپیتي کې کېدای شي فرام کنفیوژن ټو ډیپ کوما ځینې وخت ناروغان سایکاټریک مشکلات لري سایکاټریک پرابلمونه لري او د هغې د وجې شعور یې خراب شي پخوانه سایکاټریک پرابلم ولري یا خپله سایکاټریک پرابلم د وجې او یا سایکاټریک انټي سایکاټریک دواګانو د وجې نه ځینې اټو ایمیون آفات دي چې هغه هم شعور پکې ناروغ د لاسه ورکوي اټو ایمیون آفات او ناروغ کوما ته ځي اسباب ډېر شو او یا انفلمیشن لکه مثلا یو آفت چې ایمیون کې راځي هغه واسکولایټس چې کېدای شي سیسټمیک وي او کېدای شي یو پرایمري واسکولایټس وي یا یو بل مثال خپل انسیفالایټس موږ مخکې یاداوري وکړه چې د ایمیون اټ ایمیون انسیفالایټس یو وایرل انسیفالایټس یو اټ ایمیون انسیفالایټس دی خپله د وجود معافیت د انسیفالایټس سبب شي نو دا د چی اسباب شو دا د کوما اسباب شو دا د کوما اسباب شو اوس چې کوما ناروغ موږ تاسو ته راځي ایوالویشن یې کوو نو تاسو پوهېږئ چې درې خبرې به پکې ضروري که نه د کوما ناروغ ایوالویشن کې درې خبرې ضرور دي یو هیسټري ټیکینګ ده او یو فزیکل ایگزام دی او بل لیب دی
کله چې موږ یو کوما ناروغ ایوالویټ کوو 3 خبرې باید پکې یاد وساتو. یو تاریخچه اخلو، دویم فزیکي معاینه کوو او دریم لابراتواري معاینات کوو. هسټري چا نه اخلئ، ناروغ خبر نشي کولی چا چې راوړی دی. تاریخچه یا فیملی ممبر نه اخلئ. زیاتره وختي ناروغ د فیملی ممبر په واسطه راوړل کېږي، کورنۍ غړي په واسطه. یا د ثاني شاهد چې څوک دی، ویټنس، هلته څوک شاهد دی. یا تاسو کولی شئ مثلا پولیس نه واخلئ، یا همدارنګه کولی شئ چې د یو ریفر شیټ نه کوم ریفرال شیټ چې دی یا ریفرال لیټر چې دی هغې کې درته لیکلي شي. مثلا شفخاني والا مریض را ریفر کړی درته، هغلته هغه سره کانشیس او وروسته انکانشیس شوی دی، هغه درته ټول هغه ډیټیل لیکي چې دغه حالت کې ماته راغلی او دا مې وکړل، دا شیان وشو، دا وشو، دې نه وروسته مریض دې حالت ته لاړو. نو ریفرال لیټر کې دا شیان باید ولیکل شي. ته تاسو هسټري اخلئ. اوس په هسټري کې کوم شیان مهم دي؟ کوم شیان؟ د هغې جملې نه مثلا ډرګز باره کې معلومات کوئ. په هسټري کې څو شیانو باره کې معلومات کوئ؟ ډرګز. آیا دا ناروغ خو انسولین نه اخلي؟ او که انسولین اخلي خو تاسو هایپوګلیسیمیا ته فکر کوئ که نه؟ انسولین خو نه اخلي. دا ناروغ خو نارکوټک نه اخلي. نارکوټکس. اوس که نارکوټکس اخلي د دې معنا څه ده؟ دا ډرګ یوز دی که نه؟ انټي کوګولنټ خو نه اخلي. هیپارین، وارفارین. چیز ته فکر کوئ چې ته سټروک نه یې ورکړی، هیموراجیک سټروک یې نه یې ورکړی، مخکې نه وارفارین باندې دی، هیموراجیک سټروک یې نه یې ورکړی. حتی انټي پلاټلیټس. او یا مثلا د ده نقصې ګورئ، پرسکرپشن یې ګورئ چې د دوا چېرته اخیستې، کومه دوا یې اخیستې او کومه دوا اوس استعمال یې، پرسکرپشن هم ګورئ، د هغې تاریخچه هم اخلئ. ډېر وخت تاسو ته پرسکرپشن یا هغه نسخه هم تاسو ته ډېر معلومات درکوي، خو چې نسخه کې معلومات لیکل شوي، داسې نه چې یوازې دواګانې لیکل شي، بیا دوا خو پکې لیکل شوي دي، اوس دغه کېږي نه. بل د څه شي پوښتنه کوئ؟ ریسنټ هیډ ټراما. ریسنټ هیډ ټراما، تازه تاریخچه، تازه د سر ضربه، تردید، غورځېدلی خون دی. ډېر وخت ناروغ غورځېدلی چاته یې نه کړی. حتی ډېر وخت ډاک بایټي، یو څوک یو ماشوم یا زړی ډاک بایټي، سپي خوړلی، ریبیز وایرس یې ونیسي کوما ته لاړ شي. حتی کله داسې وشي چې یو ناروغ دی هغه ټراما لیدلي او هغه انټي ټیټانس واکسین نه یې کړي او دې تاسو ته په چیش کې راوړي، ټیټانس کې راوړي، ټیټنس کې. لاکجای، ملایقاتي او پیستوتونس ته ورته وایي. ګور د ټراما تاریخچه ډېره مهمه ده. کله کله به یو څوک یې ټراما به یې مینر ټراما به یا به یې ټراما شعور به یې ښي او ناڅاپه به شعور خراب شي. دا اوس موږ سره یو ناروغ داسې اډمټ دی چې پوسټ ټراوماټیک میننجایټس یې ورکړی و، انکانشیس سیټ کې راوړی، اوس کانشیس دی خبرې کوي. پوسټ ټراوماټیک میننجایټس. نو ټراما تاریخچه ورنه اخلئ. بل ناروغ نه تاسو چې تاریخچه اخلئ
د سوسایډ اټیک تاریخ شته اخلي کله ناروغ سوسایډ اټیک کوي کنه داسې کور کې خپش یا جنجال جوړ کیا پخوانی تاریخ سوسایډ لري نو هغه د پاره دوی ګوري اورګانو پاسپورت خوري کله ډیزپم خوري کله کلوروکین خوري کله چې د امیټریپټالین خوري سوسایډ لپاره مخکې خو کله داسې عمل نه و کړی کله کله سړی ځان زندۍ کوي بله تاریخه چې اخلي سر درد هډیک خو نه لرو ده انکانشیس سټیټ کې درته ناروغ راځي پخوا خو سر درد نه لرو ده ګوره سر درد یو ډېر عجیب شی دی کیدای شي برین ټیومر و کیدای شي هیموریجیک سټروک وي کیدای شي اسکیمیک سټروک وي کیدای شي اکیوټ بکټیریل میننجایټس وي کیدای شي سیریبرل ملاریا وي ګوره هډیک تاریخ شته موږ ناروغ نه پوښتنه کوو انکانشیس سټیټ کې راوړي دي خو سر درد نه لرو ده په اواز درته وایي چې ولا سر درد هم لرو ته به هم لرله موږ ورو فکر کوو چې یا سیریبرل ملاریا یا اکیوټ بکټیریل میننجایټس وي او که ته به پکې ونه وایي نو موږ به څه وایو کیدای شي دا ټیومر وي یا کیدای شي وایو چې دا سټروک وي هیموریجیک سټروک یا اسکیمیک سټروک وي اپیلیپسي تاریخ ښه اخلئ پخوا خو اپیلیپسي نه لرله اپیلیپسي او اپیلیپسي دپاره کوم درمل استعمالول کله کله د اپیلیپسي پوسټ اپیلیپټیک اټیک نه وروسته یو داسې دوره راځي ناروغ ډېر وخت دپاره شعور نه لري انکانشیس سټیټ کې پاتې کېږي نور داسې مهم طبي مشکل خو نه لرو ده مثلا د ایمای تاریخ شی خو نه لرله یو سیګنیفیکنټ میډیکل پرابلم وي سیګنیفیکنټ میډیکل پرابلم پخوا خو څه مشکل نه لرو د کوم ناروغتیا خو نه لرله بله سیویر ناروغتیا